د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو بخیر. په ماړم د کندز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن چهارشنبه د اسد د زمری د دمیاشتې3مه د 2023 میلادي کال د جولای د دمیاشتې3مه سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سهیل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د پوهنې وزارت سرپرست بلخ ته د سفر په ترڅ کې د سبان د 1.2 میلیون افغانۍ په لګښت د شپږو پروژو پرانیسته وکړه. د افغانستان بانک له لوري سبان 1 میلیارډ زړې افغانۍ وسوځول شوې. پکتیا کې د کرکټ پر سر د دوه ورونو لانجه یوه یې ځان وژنه کړې. او رویټرز خبري اژانس راپور وکړ چې اسرائیلي ځواکونه له ټانکونو سره د غزې خان یونس سیمې ته ننوتلي او د هوا له لارې هم بمباري کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د پوهنې وزارت سرپرست بلخ ته د سفر په ترڅ کې د سبان د 1.2 میلیون افغانۍ په لګښت د شپږو پروژو پرانیسته وکړه. د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا بلخ ته د سفر په ترڅ کې د یاد ولایت د ښوونیز وضعیت ارزونې ترڅنګ د سبان د 1.2 میلیون افغانۍ په لګښت د شپږو پروژو پرانیسته هم وکړه. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې نوموړی په دغه سفر کې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 1.2 میلیونه 300,690 افغانۍ په لګښت د 3 دیني مدرسو او 3 ښوونځیو ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د یادونې وړ ده چې دغه ښوونیز بنسټونه د پوهنې په برخه کې د همکارو ادارو په مالي مرسته رغول شوي دي. د افغانستان بانک له لوري سبان 1 میلیارډ زړې افغانۍ وسوځول شوې. د افغانستان بانک پر ایکس ویلي چې دغه زړې افغانۍ له شمال او شمال ختیځ زون راټولې کړې وې چې له کره شمېرنې وروسته یې وسوځولې. په دغه پیسو کې 500 او 10 افغانیو بانکنوټونه شامل وو. پکتیا کې د کرکټ پر سر دوه ورونو لانجه یوه یې ځان وژنه کړې. د پکتیا امنیه قومندانۍ مسؤلان وایي چې یوه 12 کلن ماشوم د هغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان راوځړولی او وژلی دی. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان عبدالباري منیف زادران وایي یاد ماشوم له خپل بل ورور سره د کرکټ لوبې پر سر تر لانجې وروسته په خپل کور کې ځان ځړولی دی. د نوموړي په خبره پیښه د زمري په لومړی د دوشنبې ورځ سهار 5:30 بجې د زرمت ولسوالۍ د الیاجانو خیلو کلي کې شوې ده. هغه زیاتوي چې د دوی لومړنیو پلټونو له مخې روښانه شوی چې کورنۍ له بل چا سره کومه شخصي ستونزه نه لرله او پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوې ده.